زموږ او د خالق نظام. مځکه د خلقت هغه شاهکار دی چې انسان یې تر اوسه بدیل په کائنات کې نه دی موندلی. دا ښایست، دا رنګونه او په ښایستو مخلوقاتو آراسته کره به تاسې په دې لوی کائنات کې بل چیرې ونه مومئ او یا لږ تر لږه تر اوسه چا نه ده موندلې. د مځکې پر شاوخوا لیرې او نږدې سیارې که څوک له مځکې سره مقایسه کړي نو وبه پوهیږي چې دا مځکه څونه په حساب او هنر د انسان لپاره جوړه سوې ده. خو انسان لکه په اړه چې خدای ویلي دي ان الانسان لربه لکنود، په حقیقت سره انسان د خپل رب ډیر ناشکره دی او هغه پخپله پر خپل ځان شاهد دی او هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی. همدا علت دی چې انسان نه یوازې د خپل ښایسته جهان ارزښت نه دی متوجه، بلکې دواړه لاسونه یې تر څنګلو د نورو بې ګناه انسانانو په وینو سره دي او په خپل دې ښایسته کورګي کې یې داسې د ژوند لارې چارې خپلې کړي دي چې ورځ تر بلې دا رنګینه کره د تباهۍ کندې ته ورپورې وهي. زموږ دا ښایسته مځکه له ازله داسې نه وه. دا ښایست یې تر ډیرو خواریو او زحمتونو وروسته موندلی دی. 4.6 بلیونه کاله پخوا چې زموږ لمر جوړ سو نو د لمر پر شاوخوا چې کومې سنګړې، ګارې او نورې لویې اسماني ډبرې موجودې وې، هغوی ټول د لمر د قوې جاذبې له امله پر لمر پر راڅرخېدو سول او په مرور د زمان یو له بل سره د ټکرونو په نتیجه کې سره یو ځای سولې چې له دې څخه زموږ د شمسي نظام سیارې جوړې سوې. دا یعنې زموږ مځکه هم د اسماني ډبرو له یو ځای کېدو څخه جوړه سوې ده. زموږ دا شنه او زرغونه مځکه په لومړي سر کې د اورونو یوه کره وه. تاسو چې دا ښایسته سمندرونه ګورئ، په اول سر کې د دوی پر ځای پر مځکه د اورونو سمندرونه بهېدل. د مځکې حرارت په لومړي سر کې 4700 سلسیس و او له اسمانه ډبرې پر اورېدلې. ځینې ساینسپوهان وایي چې له دې ډبرو سره اوبه هم مځکې ته راغلي دي. تاسو به نو وایاست چې ډبرې څنګه اوبه راوړلی سي؟ ډېری ساینسپوهان په دې عقیده دي چې په دې اسماني ډبرو کې هایدروجن او اکسیجن موجود و او کله چې دا ډبرې پر مځکه وموښتلې نو هایدروجن او اکسیجن یې هم له ځانه سره راوړل. ویل کېږي چې د مځکې نیمۍ اوبه همدغو اسماني ډبرو راوړي دي. د مځکې پر مخ د اورونو سمندرونه او له اسمانه د ډبرو اورېدل لا درېدلې نه وه چې مځکه له یوې بلې لویې او سخت پیښې سره مخ سوه. د مځکې خوارکۍ چې لا پر جوړېدو لږ عمر تیر سوی و، په دې وخت کې یوه لویه سیاره چې د مریخ په اندازه وه او تیا نومېدله له مځکې سره ټکر سوه.
دا ټکر د مځکې پر مخ یو بې ساري ټکر و. د مځکې او تیا سیارې ډېرې حصې په فضا کې سره وپاشل سوې. دا پاشلې حصې د مځکې قوې جاذبې نه یوازې پر خپل شاوخوا وساتلې بلکې په رفتار کې هم کړلې چې وروسته ټولې ټوټې سره یو ځای سولې او له هغه څخه زموږ سپوږمۍ جوړه سوه. ویل کېږي چې دا همدا لوی ټکر او د سپوږمۍ جوړېدل وه چې مځکه یې د ژوند لپاره آماده کړه. که څه هم د سپوږمۍ د جوړېدو په اړه په پخوا کې نورې نظریې هم موجودې وې، خو د مځکې او تیا د ټکر نظریه تر اوسه په شواهدو نه ده رد سوې او تر اوسه یې لا اعتبار نه دی بایللی. د انسان په ژوند کې سپوږمۍ د ښایسته مخ د تشبیه تر څنګ نورې خورا ډېرې مهمې وظیفې هم اجرا کوي. که سپوږمۍ نه وای زموږ د مځکې گردش به ډېر تیز وای، شپه او ورځ به 6 ساعته وای او په یوه کال کې به په زرهاوو شپې او ورځې وای. په لومړي سر کې سپوږمۍ مځکې ته ډېره نږدې وه او له مځکې څخه تر اوسنۍ سپوږمۍ 15 کرته غټه ایسېدل. د 1969 کال په جولای کې د امریکا 2 فضانوردان نیل آرمسټرانګ او بز آلډرین لومړني انسانان وه چې پر سپوږمۍ ورکښته سول او د بشریت په تاریخ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ثبت کړه. اکثره ساینسپوهان په دې نظر دي چې له مځکې سره د تیا سیارې ټکر او وروسته د سپوږمۍ قوې جاذبې زموږ مځکه لږ کږه کړه. خو تاسو پوهیږئ دا کوږوالی هم زموږ په ګټه تمام سو، ځکه د دې کوږوالي له امله دی چې دنیا 4 فصله لري او د بحرونو او سمندرونو نظام یې هم ورمنظم کړی دی. کله چې پر مځکه د حرارت درجه لږ کښته سوه نو په اسمان کې د غبار او اوریځو له امله بارانونه پیل سوه او دا بارانونه میلیونونه کاله واورېدل. وروسته د مځکې حرارت دونه کښته سو چې ټوله کره یې یخی کړه. دې دورې ته په انګلیسي سنوبال ارت وایي. دا یخه دوره 120 میلیونه کاله اوږده سوه، یعنی 120 میلیونه کاله زموږ دنیا یخی وه. خو په دې دوران کې لا هم غرونو آتش فشانونه کول او له دغو آتش فشانونو څخه کاربن ډای اکساید په هوا کې خپرېدلی چې کرار د همدې کاربن ډای اکساید له امله غرونه یخیان ویلې سول او دنیا یې د لومړي ځل لپاره د ژوندیو موجوداتو لپاره آماده کړه. په دې اړه خدای داسې راته وایي: آیا ستاسو جوړېدل ډېر ګران کار دی که د اسمان چې الله جوړ کړی دی؟ هغه یې لوړوالی ورټاکلی دی او بیا یې انډول ور برابر کړی دی. د هغه یعنی اسمان شپه یې په تیارو ور پوښلې ده او ورځ یې ور روښانه کړې ده او وروسته یې مځکه غوړولې ده او له هغې څخه یې اوبه او شنګیا را ایستلي دي. زموږ دنیا هم زموږ د انسانانو په څیر
ډېرې سړې او تودې لیدلې دي، خو تر اوسه یې لا هم همت نه دی بایللی او لا د زمان سره قدم پر قدم روانه ده. زموږ د دنیا په جوړښت کې له داسې تخنیک کار اخیستل سوی دی چې د انسان او نور ژوندیو موجوداتو ژوند بې له هغه امکان نه درلود. د مثال په ډول د مځکې پر شاوخوا یو ګیس راګرځېدلی دی چې اوزون لیرز یې بولي. دا ګیس انسانان، حیوانان او نباتات د لمر له تیزو او خطرناکو شعاعو څخه ژغوري. تاسو به نو وایاست چې د لمر شعاوې خو نو اوس هم راځي. هو راځي، خو اوزون لیرز هغوند شعاوې دنیا ته راپرېږدي څونه چې انسانان او نور ژوندي موجودات ضرورت ورته لري. که اوزون لیرز نه وای نو د لمر تیزو شعاو به د نباتاتو او ځینو حیواناتو د بدن اټومي حجرې ورسوځلې وای. دا یعنی نه به نباتات وای او نه به حیوانات، او انسانان به هم د پوست په سرطان اخته کېدلی. زموږ په شمسي نظام کې مریخ د لمر له خطرناکو شعاعو څخه ډیر اغیزمن سوی دی، او علت یې دا دی چې مریخ زموږ د مځکې په څیر اوزون لیرز نه لري. په لنډه توګه که ووایو نو بې له اوزون لیرز څخه به پر مځکه ژوند ناممکنه وای. په ساینسي دنیا کې اکثره خلک د مځکې دا ځانګړتیاوې تصادفي پیښې ګڼي، خو ماته هر وخت دا سوال را پیدا کیږي چې دا څنګه تصادفات دي چې هم ډیر دي، هم په خپل ځان کې مکمل دي، هم له بېشمیره کمالاتو ډک دي، او هم په پوره حساب سوي انداز ځای پر ځای کړل سوي دي. نه، دا هیڅکله تصادف نشي کېدلی. په دې اړه خدای په سورې نحل کې داسې راته وایي: هغه ستاسو لپاره شپه او ورځ، لمر او سپوږمۍ مسخر کړي دي، او ستوري هم د هغه تر حکم لاندې کار کوي. بېشکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډیر نښانې دي، او هغه ستاسو لپاره په مځکه کې نور ډیر رنګارنګ شان پیدا کړي دي. په دې کې هم هغو خلکو ته نښانې دي چې د عقل څخه کار اخلي. هغه ستاسو لپاره دریابونه پیدا کړي دي چې تاسو تازه غوښې د خوراک لپاره ځینې ترلاسه کوئ، او له هغه څخه د ښایست هغه زیورات راوباسئ چې تاسو یې کاروئ. تاسو ګورئ چې کښتیانې د سمندر سینې څیروي او روانې وي. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل ولټوئ او د هغه شکر کښونکي سئ. هغه په مځکه کې غرونه د میخونو په ډول ټک وهل چې مځکه تاسې ونه ښوروي. هغه سیندونه وبهول او لارې یې جوړې کړې چې تاسې خپل منزلي مقصود ته ورسیږئ، او هغه په مځکه کې نورې لارښوونکې نښانې هم مقرره کړي دي، او پر ستورو هم خلک لار پیدا کوي. نو آیا هغه چې هر څه پیدا کوي او هغه چې هیڅ نشي پیدا کولای سره یو شان دي؟ آیا تاسو هیڅ فکر نه کوئ؟ که تاسو وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمیرئ نو دا کار به ونه کړای سئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربانه دی.